الله جل جلاله خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک ته کوم شان ورکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار بیانوي چې یا رسول الله مور پلار به در قربان شه ته خدای داسې مقام او مرتبه درکړي دا چې ستا اطاعت ته خدای خپل اطاعت ویلي من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو د الله تعالی اطاعت چې پیغمبر علیہ السلام اطاعت وکړو فرمان برداری وکړه داسې شو چې د الله تعالی اطاعت وکړو دا خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوي او هر ځل وایي یا رسول الله مور پلان مې درنه قربان شي نو دا خبره ټول چا لیکلي دي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه د یا رسول الله دا تذکرہ کړی ده اکوړی مدرسې ته کسان چې زمونږ د پیر سباق مونږ تاسو ته پیر سباق وایي بهر خلکو له تاسو ته غوي پیر سباق شریف هغه پیر سباق شریف چې د کلی ته شرافت د چا د وجه نه حاصل دی د قدر په نظر باندې ورته چا د وجه نه کټیش چې خلک په قدر او احترام ودرځي یو کس یو حافظ د قرآن شریف دلته راغلی کلی ته زمونږ کلی یو سړی ورسره ملاو شو موږ کوم خوا روانې وی پیر سباق اعظم صاحب سره ملاوې صاحب مبارک صاحب هغه سړی ورته وویل چې تا خو خبرو کوي چې زه قرآن شریف حافظ یم دی او الحمدلله د قرآن شریف حافظ یم دی ورته وویل چې د قرآن شریف حافظ خو دا خپل کلي کې به ناست وي تلاوت به دې کولو پیر سباق کیسې چې دلته راځي نو هغه دا د پیر سباق شریف سړی نو ما ورته جواب ورنکو خو یې پړه کې مې وی چې بې قدره تا سره څه قدر ده ته په قدر څه پوهېږې د زرو قدر وي زرګر سره ته په څه پوهېږې چې پیر سباق کیسې دي تا ته په اسانه میلاو شوی دی نه دې په خرچه راغلی ده نه دې په کرایه ورکړې ده نو تا سره قدر نشته ته د بهر خلکو نه تپوس نو کوړي ته چې کوم کسان لاړ چې مناظره مو ده هلکه په څه مناظره ده په یا رسول الله باندې مناظره ومو ته ناجیز وایي او هغه ته جایز وایي هغه ته ته هم هم جایز وایي یا رسول الله خو موږ وایو چې دا جایز دی نو تاسو اندازه لګوئ چې دا وخت د ایران څنګه شي بیان دي کې دا کوړي د دارالعلوم مفتی صاحب دا فتوا ده وایي چې یا رسول الله سو کوئی ودا جائز دي عشقا ومحبتا چې سوچي او لکه څنګه چې شاعر ویلي چې یا صاحب الجمال ويا سيد البشر اغم ویلي یا صاحب الجمال ويا سيد البشر په یو شعر کې دوه پیری یا ویلي نو عارف رومي جلال الدين رومي صاحب شاه عبد العزيز صاحب او نور عالمانو چې دا شعر را نقل کړی دی یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اسقدا بزرگ تو قصه مختصر دا اشعار چې چا دي بیا خو باغلم مشرک وای چې ته چې یا رسول الله ول شرک دي سبب یسکه خدي کې دا پښتو استفتاء ده د لیکلي ورته چې علماء کرام په دې مسله کې سوي چې انساني او د مين او د عشق نواز کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا आवाज کې چې یا مورې چې مورې ژوندې یا مړوي چې د یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکي یا وای د مين محبت نه نو د لیکل او ویل جایز دي او کنه دي جایز په دې باره کې تفصیلا ذکر او فرمایي نو مفتی سے ورته جواب کې لیکلي دي او عقیدت او د محبت په بنا باندې چې غائب ځان ته حاضر فرض کړی شي او بیا ورته ندا په یا سره وکړي شي نو دا قابل د اعتراض نه ده په دې باندې به اعتراض نه کې چې یا رسول الله چاوي نو اعتراض وکړي نه کې استاد وې اعتراض بنه کې شاګرد وې خو به اعتراض کوم دا څنګه استاد او شاګرد شو هغه اعتراض وکاو او یو سړی ویني د حکومت بیا ورسره سکے خدي کې دا خبر راغله چې سړی یا مورې خلک درس وې مورې نو ته بس مشرک شو د مور نه مدد وختو په دې باندې څوک مشرک کی غریب باندې مصیبت راغله دروازه خوړل او تا کافر هم ورسره پکاره چې روشته کې همدردي ورسره خپل غند شي دي لاس په ختی ډاکټر ته بوزي حکیم ته بوزي مدد ورسره کی ته ته زمو مشرک شو لاړ د دنیا
مسلمان سره سودا سلوک هغه وای مور غل مې خو وای مور مرشم ته تا خو غیر الله ته आवाज وکړه مور خو خدای نه دی او خدای نه بغیر بل چا ته आवाज مکو چې هغه مشرک چې تا مور ته आवाज کړي بس مشرک شوی دا سنوه ده مولانا زکریا صاحب دخل شاغه یا رسول الله ثبوت کړی پر سړی وای چې موږ ولاټل نو دې مطلب خدای چې زکریا صاحب بایله زکریا صاحب بایله نو چې زکریا صاحب مخالف هغه بایله چې زکریا صاحب مخالف څوک هغه بایله زکریا صاحب متشرک نه دی ویل او دې متشرک وایي